دا پنځه صفات چې چا خپل کړل نو الله تبارک وتعالی یو سرټیفیکیټ جاری کړی دی دلته یو سند جاری کړی دی او هغه سند څه دی اولئک علی هدى من ربهم دا خلک چې دا صفتونه لري دیو د خپل رب د طرف نه په هدایت دي نو کېدای شي د دنیا خلکو ته غلط وایي څوک به ورته دهشتګرد وایي څوک به ورته بنیاد پرست وایي څوک به ورته فنډامنټلیسټ وایي څوک به ورته انتها پسند وایي څوک به ورته قضاوت پسند وایي او څوک به ورته قمقل وایي څوک بېوقوف وایي څوک څه چې وایي دا د دنیا خبرې دي اولئک علی هدى من ربهم د خپل رب د طرف نه دیو په هدایت دي د رب په نس دیو په سمه لار روان دي واولئک هم المفلحون او دا کسان هم المفلحون هم دیو کامیاب دي دا وسره هم المفلحون یو خبره اوس نه زده کوي بیا به بار بار نه بیانوي تاسو پرې پوهېږئ عربی ژبه کې او په هره ژبه کې څه خاص څیزونه دي څه عام څیزونه دي په عربي کې ورته معرفه او نکره وایي په انګریزي ژبه کې زمونږ کامن ناون او پراپر ناون وایو کله چې د یو شی حصر مقصودي چې دا منحصر شي په دې کې مونږ وایي دا پنځه سواله دي چا چې د دې جوابونه صحیح صحیح راکړم دقه به پاتې میرټ دی رشوت او سفارش نه چلیږي نور خلق به ټول پیلي چاته جوابونه هم دقه به پاتې مطلب موږ د حصر راولو انحصار کو منحصر کو دا خبره چې کله په عربي ژبه کې راځي نو د معرفې سره د پراپر ناون سره یو ضمیر راوړی کېږي پروناون چې ورته تاسو وایئ دا هم ضمیر دی پروناون دی المفلحون دا مفلحون به نکره و کامن ناون دی المفلحون معرفه د پراپر ناون دی دا معرفه راوړی شو او ضمیر راوړی شو نو پته ولګېده وفرمایل واولئک هم المفلحون او دغه خلک په دې دا صفتونو والا هم دقه کامیاب دي بل څوک کامیاب نشته دی څوک چې کامیابي غواړي نو دغه صفتونه خپل کوي دا سرټیفیکیټ شو د دې پارټۍ د دې جماعت دا د مؤمنانو جماعتو تعارف روان دی د ټولو جماعتونو په دنیا کې څومره خلک دی د دې ټول تعارف راته الله فرمایي بل جماعت بیان الله دې په دې جماعت کې موږ شامل وساتي بل جماعت د کافرانو جماعت دی دا د مؤمنانو ټولی تېر شو د مؤمنانو پارټي وه او دا په حقیقت کې د الله پارټي ده حزب الله هم دقه دی او د دې نه پس د کافرانو د جماعت بیان دی ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون د دې دواړو آیتونو ترجمه وایي دو آیتونه دي یقینا هغه کسان کفرو چې انکار یې کړی دی کفر یې کړی دی سواء برابره خبره ده علیهم په دیو باندې أأنذرتهم تیریدیو ام لم تنذرهم یا یې ونه یری لا یؤمنون دیو ایمان نه راوړي ختم الله مهر لګولی دی الله على قلوبهم په زړونو د دیو باندې وعلى سمعهم او په غوږونو د دیو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او په سترګو د دیو باندې پردې دي او په سترګو د دیو باندې پردې دي ولهم عذاب عظیم او د دیو دپاره لوی عذاب دی عذاب دی لوی عذاب دی دې ځای نه مراد کافر مراد دي خو هغه کافر چې هغه عنادي او ضدي کافر دي یقینا هغه خلک چې کفر یې کړی دی سواء علیهم برابره خبره ده په دیو باندې أأنذرتهم ام لم تنذرهم دا د انذار لفظ انذار څه ته وایي انذار هغې خبر ته وایي چې د هغې سره یرول ورسره وي انذار هغه خبر ته وایي چې یرول ورسره وي خو یوازې عام یرول نه داسې یرول چې
چې د دې خطرې نه د بچ کېدو ګنجایش هم شته دی. دا موږ د انګریزي کې وارننګ وایو. د وارننګ مطلب یې زه ته وارننګ ورکړه، مطلب دا دی چې ده سره ده ته یرونه ورکړه، ویې یروه، خو د دې خرابي نه یا د کوم خطرناک غلط کار چې دی د دې د بچ کېدو وخت هم ورسره شته، ګنجایش شته دی. وایي که بیا یې هم دا کار وکړو بیا به سزا ورکوو. دا انذار دی. انذار هغه خبره، هغه اخبار چې د هغې سره یرول ورسره وي، خو دومره مدم ورسره وي چې په هغې کې دی د کوم شي نه چې یرولی کېږي ځان پرې بچ کولی شي. که دا نه نو بیا هغې ته اعلام وایي، اشعار وایي، خبرداری وایي. او انذرتهم ام لم تنذرهم دا فعل دی، ورد چې ورته موږ وایو فعل دی. انذرتهم خو دا په معنا د مصدر باندې دی، یعنې ستا یرول او نه یرول برابر دي. انذارک وعدم انذارک، ستا یرول او نه یرول برابر دي. دیو ایمان نه راوړي، ځکه دا ضدي خلک دی. دیو دین پېژندلی، حق یې پېژندلی دی، هر څه یې پېژندلي دي، بیا هم ایمان نه راوړي. نو دا خو ضدي خلک دی، عنادي خلک دی. خو دې ځای کې یو سوال راځي، په موږ کې ډېر خلک داعیان، نصیحت ټول خلک کوي، دعوت ورکوي، درس ورکوي. نو کله کله خلک وایي یاره تا په قرآن کې نه دي لوستلي، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. دا خلک دا محلې والا یا دا کلي والا یا دا فلانی فلانی ده ته دومره نصیحتونه وکړه بس دی، یرول او نه یرول برابر دي، نصیحت به ورته نور نه کوې. نو خبره داسې نه ده، قرآن کریم خپله جواب کړی دی. سواء علیهم برابر دي د دیو دپاره، برابر دي د دې خلکو لپاره په دې اثر نه کوي، د داعي لپاره نه دي برابر. داعي خو به همیشه لګیا وي، دی به دعوت ورکوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم 14 کاله په مکه کې دعوت ورکړی دی، 14 کاله. خو دا 14 کاله څنګه و؟ بار بار یو کس په دعوت ورکړی دی. او کله چې د طائف سفر راغی، د سفر اراده وکړله، نو د دې نه هم یوه ورځ مخکې د مکې کور بیا وکتل. او نوح علیه السلام 900 کاله دعوت ورکړی دی. یوه پیړۍ خلک بچي پیدا شو، بوډاګان شو، مړه شو، د دیو بچي پیدا شو، بوډاګان شو، مړه شو، او 9 پیړۍ تېرې شوې. او نوح علیه السلام دعوت ورکوي. او بیا هم چې کومه دعا یې کړې، خیرې چې کړي دي، نو هغې وجه هم دا ویلې ده، دا نه چې زه ستړی شوی یم، دا وایي ایمان نه راوړي. پیړۍ تېرې شوې، بچي پیدا شو، خو د اصلاح او د هدایت د امکان په دیو کې پاتې نه دی. دا نه وایي زه ستړی شوی یم. نو داعي به نه ستړی کېږي، د داعي لپاره نه ده برابر. تر مرګه پورې داعي په دعوت به ورکوې، خو په دیو باندې دیو دپاره خبره برابره ده. دا ضدي خلک دی، دیو ایمان نه راوړي. ختم الله، مهر لګولی دی الله، على قلوبهم وعلى سمعهم، د دیو په زړونو، د دیو په غوږونو باندې. دا مهر همداسې شی دی چې د دې ټولو افعالو نسبت خو الله ته کېږي.